درنو لیدونکو، نن ویډیو کې درته هغه څیزونه ښایم کوم چې د ښځو ډیر زیات خوښیږي. تاسو مو هم تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اول، میرمن مو چې کله له تاسو سره خاندي، د خندا صفت یې وکړئ. د مثال په توګه خپل میرمنې ته ووایي چې نن دې راته خندلي نه دي، زړه مې بد دی. یو ځل وخانده چې زړه مې خوشحاله شي. چې وخاندي زړه مې باغ باغ شي او دې ته ورته نورې جملې. دوهم، تل مو میرمنې ته یا ووایي چې دا چې ته له ما سره مینه لرې، منندوی دې یم. شاید که ستا پر ځای بل څوک وای، دومره مینه یې نه وای راسره کړې او نه یې زما دومره زړه ساتلی وای. دریم، هر وخت ښځه زیات د دې لپاره ځان سینګاروي چې د خاوند یې خوښ شي. له سینګار پرته میرمن داسې انګیري هسې نه چې خاوند ورسره مینه او علاقه کمه کړي. نو که چیرې خپلې میرمنې ته ووایي چې بغیر له سینګاره هم ښکلی یې، دا خبره د هغې لپاره یو ځانګړی امتیاز دی او پوهیږي چې خاوند یې له زړه مینه ورسره لري. څلورم، هر انسان په خپل ځان کې ځانګړي مهارتونه لري. که چیرې دغه مهارتونه او استعدادونه وستایل شي، نور هم ځواکمن کیږي.